الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله أهل الوفا. قدرمندو معززو ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې د میرمنې ماشوم یا کوچنی مې ضایع کیږي چې د 2 میاشتو یا 3 میاشتو پورې ورسیږي نو بیرته نقصان سي. د دې دپاره ذکر وي یا کومه وظیفه وي یا دعا وي راته ویښیاست. محترم وروره، الرقیه والعلاج بالقرآن الکریم هغه یو آیت کریمه د دې دپاره رخي چې باید دغه زنانه چې کومې ماشوم نقصان کیږي هغه دې د حمل کېدو وروسته دغه آیت ډیر ووایي. د الله جل جلاله په قدرت سره به دا بچی د زایل کېدو څخه د نقصان کېدو څخه بچ سي او په امن به وي. آیت کریمه د قرآن عظیم الشان په 3 سپاره په سورت آل عمران آیت نمبر 15 دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. دغه آیت کریمه دی په ورځ کې 100 واره ووایي. که یې د سهار د لمانځه د مخه ووایي خو ډیره ښه ده. که یې هغه یو وار په 100 واره نسي ویلی نو بیا دې د هر لمانځه وروسته 100 واره وایي نو دا به په ورځ کې 100 واره سي. انشاءالله د الله تعالی جل جلاله په قدرت به دا ماشوم بچی د نقصان او ضایع کېدو څخه بچ سي. محترمو، د ثواب او د نورو مسلمانانو ته د خیر رسولو په موخه باندې دا د نورو ورونو سره شریک کړئ چې هر مسلمان ته یې ګټه ورسیږي. د الله تعالی جل جلاله څخه تاسو ته خیرونه او عوضونه غواړم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.